سلامونه کې هیله ملګرو ستاسو روغتیا او سلامتۍ په هیله باندې له یو مهمې ویډیو سره د زینوس پېژندنې یا تعارف تاسو ته هرکلی کوو. زه حافظ سعید چې د زینوس تجارت سره د 1.5 کال څخه زیات وخت کې فعال یم او په ډېرو نورو تجارتونو کې مې هم کار کړی ده. راځو تاسو ته د زینوس تجارت باره کې نوي تازه معلومات چې راغلي دي او د زینوس ټوله پېژندنه په دې ویډیو کې تاسو زموږ سره کتلی شئ. ویډیو تر پایه در سره وګورئ، انشاءالله تاسو به په ټولو ابعادو او ټولو خواوو د دې تجارت پوه شئ. زینوس تجارت یو داسې تجارت دی چې هغه له کلونو څخه د 10 او 30 کلونو ترمنځ په نړۍ کې فعالیت لري. په مختلفو کارونو کې د تجارت ترسره کوي، د دوا، لباسو، موټرو او املاکو تجارت ترسره کوي او تقریبا 1.5 کال څخه زیات وخت کېږي چې دوی په انلاین بڼه باندې هم خپل فعالیت شروع کړی ده او دا تجارت له امازون څخه وروسته تر ټولو باوري او قدرتمند تجارت پیژندل کېږي. د زینوس کمپنۍ کوم فکر چې ده یا د زینوس کمپنۍ کوم هدف چې ده د هغه باره کې تاسو ته وایم چې زینوس کمپنۍ دلته ځینې اهداف ذکر کړي دي. د دوی مهم اهداف دا دي چې داسې یو تجارت وړاندې کړي چې هغه واقعي تجارت وي په اوس نړۍ کې او د تجارت په نوم باندې ډېر غلط شیان وړاندې شوي دي په تېر کې یا په ګذشته کې چې ځینې کسان د هغې شاید شاهد وي. نو د زینوس کمپنۍ له اهدافو څخه یو دا ده چې دوی یو واقعي تجارت وړاندې کړي پر خلاف د هغه شیانو یا په خلاف د هغه شیانو چې هغه غلط تجارتونه وړاندې کوي، یعنې د سکیم تجارتونو مخنیوي او د واقعي تجارت وړاندې کول. همدا ډول د یو مالي ګردش رامنځته کېدل دي چې د مالیاتو په ګردش سره اقتصادي تحولات رامنځته کېږي او فقر له منځه ځي، خلک په کاروبار باندې مصروفېږي. همداسې دلته ځینې اهداف نور هم ذکر کړي دي چې تاسو په خپله هم کتلی شئ، پرزنتشن لوستلی شئ او دغه ټول شیان تاسو په خپله پکې لوستلی شئ چې حتی تاسو کولی شئ په $50 پانګونه باندې هم په یو کال کې تر $2000 پورې په زینوس کې لاسته راوړئ. دغه اهداف چې ما یوازې تاسو ته خلاص ذکر کړل په تفصیلي ډول باندې تاسو په خپله هم کتلی لوستلی شئ. د زینوس ریسک ډسکلیمر چې د زینوس یو داسې تجارت دی چې هغه په هیڅ هیواد کې محدودیت نه لري، په ټولو هیوادونو کې اویلیبل ده، د کارونې او لاسته راوړنې وړ ده، یعنې په ټولو هیوادونو کې فعال تجارت ده. په خلاف د هغه شیانو، په خلاف د هغه کمپنیانو چې هغه محدودیت لري، په ځینو هیوادونو کې فعالیت نشي ترسره کولی، لکه باینانس تجارت یا امازون تجارت چې په ایران یا نورو هیوادونو کې محدودیت لري او هلته فعالیت نشي ترسره کولی. نو زینوس کمپنۍ بلا محدودیت په ټولو هیوادونو د نړۍ کې هغه فعاله ده او تجارت ترسره کوي. دلته هم په دې برخه کې هغه تجارتونه زینوس ذکر کړي دي چې هغه ناقانونه تجارتونه ګڼل کېږي په دنیا کې او دې ته اشاره کړې ده چې دغه تجارتونه زینوس نه ترسره کوي، چې هغه د الکولو تجارت ده چې په نړۍ کې ترسره کېږي. همدا ډول د خرس یا خوږ د غوښې یا د هغې کاروبار دی، اخیستلو خرڅول دی، هغه تجارت دی. همدا ډول نشه یي توکي دي، ترڅنګ یې قمار دی، د اسلحو کاروبار دی، د تمباکو کاروبار دی، همداسې سودي معاملات دي او هغه شیان چې ستاسو پیسې په څو ډبله باندې درکوي او یوازې ګټه درکوي. دغه ټول شیان زینوس نه ترسره کوي او د دې څخه زینوس امن دی او خلاص دی. زینوس یو واقعي تجارت وړاندې کوي چې په هغه کې هم ګټه شته او هم تاوان شته، او یو واقعي تجارت چې په هغه کې ګټه او تاوان وي، په هغه کې هېڅ نوع مشکل هم نه رامنځته کېږي او هغه دوام هم کولی شي. په دې برخه کې تاسو کتلی شئ چې زینوس کمپنۍ د انګلستان هېواد څخه د تجارتي سازمان څخه په رسمي ډول باندې د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی او دلته تاسو جواز نمبر، د کمپنۍ نمبر، نوم، هر څه کتلی شئ چې په 18 اپریل 2024 کې دوی دغه جواز ترلاسه کړی دی زینوس لیمیټډ یا زینوس LTD باندې، او هغه هم د کمپنۍ نمبر ده چې دلته تاسو کتلی شئ ټول. او په دغه ځای کې هم یو لینک ذکر کړی ده چې هغه تاسو په خپله هم کولی شئ چې په دغه لینک کې سرچ وکړئ او دغه په خپله هم وګورئ. تاسو د انګلستان هېواد رسمي چینل ته کتنه وکړئ او د زینوس نوم هلته پکې کتلی شئ او د زینوس جواز په خپله چک کولی شئ. دې برخه کې هم یادونه شوې ده چې زینوس کمپنۍ هغه کاري څرنګتیا سره کم ده. عموما زینوس کمپنۍ د یو با تجربه او تخنیکي ټیم په لرلو سره د 10 کلونو تجارت په تجربې سره دا ثابته کړې ده او دوی په دې فکر باندې دي چې په نړۍ کې په اوس وخت کې ډیجیټل تجارتونه یا په ډیجیټل دنیا کې فورکس ټریډ دغه بازارونه چې دي هغه ډېر پرخطره یا ډېر زیات خطر لرونکي تجارتونه دي چې د سرمایو ډېر بایلل یا د سرمایو ډېرو تلل هم پکې شته، امکان پکې شته. نو خوشبختانه زینوس کمپنۍ فزیکي تجارتونه ترسره کوي چې هغه د دوا، لباسو، موټرو، تیلو، املاکو د دې شیانو تجارتونه دي. دې برخه کې هم هغه تجارتونه چې زینوس ترسره کوي په مفصل ډول در سره شریکومه. زینوس کمپنۍ د املاکو تجارت یعنې د بلاک، تعمیر، اخیستلو، خرڅولو تجارت ترسره کوي. همداسې د ټرک ترانسپورټیشن یا د لاریو د کاروبار چې هغه تجارتي اموال انتقالي د هغو تجارت ترسره کوي. همداسې د دوا تجارت ترسره کوي او همداسې د لباسو تجارت ترسره کوي چې له مختلفو کمپنیانو څخه لباس اخلي او خرڅوي. همدا ډول د ماشینري یا برقي وسایلو چې په هغې کې موبایل، کمپیوټر او نور ماشینري وسایل شامل دي چې د هغې تجارت ترسره کوي. همدا ډول معدني یا کارونه یا لکه کان کیندنه د دې تجارت هم ترسره کوي زینوس کمپنۍ چې په هغې کې د تیلو معدنیات، همداسې هر ډول کانونه او معدنیات شامل دي. راځو په دې بله برخه کې تاسو کتلی شئ چې
څنګه کولی شي یو څوک یا څنګه موږ تاسو کولی شو د زینوس تجارت سره کار وکړو. په خلاص ډول باندې ساده ده چې مثلا لومړی کې تاسو اکاونټ جوړوئ، پانګونه ترسره کوئ او په ټوله کې تر 85 یا 90% پورې تاسو ګټه لاسته راوړئ. د دې ترڅنګ دوهم کار مو دا دی چې ټیم جوړوئ او د ټیم په جوړولو سره تاسو تقریبا تر 12% پورې اضافي کمیشنونه لاسته راوړئ. ترڅنګ تاسو له ګټو څخه برخمن کیږئ او له 14 لارو څخه ګټه لاسته راوړئ چې په هغې کې جوایز، نغدي پیسې، همدا ډول کمیشنونه د هر څه شامل دي. دا په خلاص ډول راځو د دې تشریحي معلوماتو ته چې دغه ټول عایدات چې په زینوس کې تقریبا د 15-14 لارو څخه ګټه ده، دا ټول تاسو موږ سره په راتلونکي سلایډونو کې کتلی شئ. یوه یادونه وکړم مخکې له دې چې راسمه د زینوس کمپنۍ لومړي عاید ته چې هغه یو فری ډول عاید ده، یعنې وړیا ډول عاید ده چې بې له سرمایې څخه هم تاسو لاسته راوړلی شئ. په زینوس کې په کار کولو سره تاسو کولی شئ چې دغه فری عاید لاسته راوړئ. هغه یادونه دا د ورونو هغه خبره چې زه ورته اشاره وکړم، زینوس کمپنۍ یو واقعي تجارت وړاندې کوي چې هغه یوازې تجارت نه وړاندې کوي، یوازې د پیسو خبره پکې مطرح نه ده، بلکې زینوس موږ او تاسو ته کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. یعنې هغه کسان چې پیسې نه لري هغوی هم کولی شي په زینوس کې کار وکړي، ځان لپاره سرمایه جوړه کړي، بیا په هغه سرمایه باندې یو ښه تجارت په زینوس کې مخکې یوسي. او هغه کسان چې پیسې لري هغوی هم کولی شي په خپلو پیسو باندې په زینوس کې تجارت ولري او د خپلو پیسو څخه څو چنده غټه سرمایه جوړه کړي. نو د زینوس کمپنۍ یو له ښه والو څخه دا هم ده چې دوی کاري فرصتونه رامنځته کړي دي او زموږ او تاسو افغانانو نه یا په ټوله نړۍ کې هغه کسان چې هغه اقتصادي مشکلات لري، محصلین دي یا هر رقم خلک چې دي چې یو کار پسې ګرځېږي، یو دنده پسې ګرځي، هغوی کولی شي د زینوس سره کار وکړي او فری ډول عاید او ګټې لاسته راوړي. د زینوس کمپنۍ دغه فری ډول عاید دا ده چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ او بیا تاسو تجارت ته شاملېږئ، له هغه نه وروسته تاسو په خپل لینک باندې، دعوتي لینک باندې تاسو کسان راجستروئ، تاسو په فری ډول 0.40 سنټ ډالر لاسته راوړلی شئ او ګټلی شئ. د مثال په ډول که چیرې تاسو په ورځني ډول باندې 15 کسان راجستر کړئ نو تاسو تر 2 ډالرو پورې عاید ترلاسه کولی شئ. مثال که چیرې تاسو 10 کسان د ورځې راجستر کړئ نو 4 ډالر عاید د زینوس څخه کولی شئ په فری ډول باندې. همداسې که چیرې په میاشت باندې ورته فکر وکړو، په یو میاشت کې که چیرې تاسو 300 کسان راجستر کړئ نو 120 ډالر پورې عاید کولی شئ. او که چیرې ښه کارګر اوسېږي، په یو میاشت کې 1000 کسان راجستر کړئ نو تر 400 ډالر پورې د زینوس څخه په فری ډول باندې لاسته راوړلی شئ. دا هم د زینوس کمپنۍ هغه د پیسو کاروبار دی چې په دې کې هغه کسان چې په پیسو باندې غواړي په زینوس کې کار وکړي، د هغې لپاره 4 قراردادونه اختیاري وړاندې کېږي، 4 پلانه دي چې هر پلان به تاسو ته په خلاص کې تشریح کړم، تاسو په خپله هم کولی شئ په مفصل ډول باندې دغه وګورئ. په لومړیو کې لومړی پلان چې د لومړی قرارداد اختیاري دی، تاسو کولی شئ په دې 4 قراردادونو کې هر قرارداد چې وغواړئ هغه اختیارولی شئ او کومه قرارداد به تاسو سره معامله کېږي. لومړی قرارداد چې د 1000 ډالر څخه تر 20000 ډالر پورې که څوک پانګونه کوي په دغه قرارداد کې شاملېدی شي او د دې قرارداد موده چې ده 160 ورځې ده، کم تر کمه له 48 څخه تر 59% پورې به تاسو ته ګټه درکولی کېږي. که چیرې 1000 ډالر تاسو پانګونه وکړئ، اقلا ورځنۍ ګټه به مو د 10 ډالر په شاوخوا کېږي. که چیرې 20000 ډالر تاسو پانګونه کړي، ورځنۍ ګټه به مو د 230 تر 240 ډالرو په شاوخوا کېږي. په ټوله کې په یو قرارداد کې تاسو په 1000 ډالر کې شاید 550 ډالر پورې عاید وکړي او په 20000 ډالر کې تاسو کېدای شي شاید 11000 تر 12000 تر 10000 ډالر پورې عاید وکړي. دا یو قرارداد دی چې دا هم تاسو اختیارولی شئ چې 160 ورځې ده. راځو دوهم قرارداد. دوهم قرارداد چې دی د هغې موده بیا 200 ورځې ده. په دې کې هم تاسو کولی شئ د 1000 ډالر څخه تر 20000 ډالر پورې پانګونه وکړئ او کم تر کمه ګټه په دې کې چې ده بیا د 80% څخه نیولې تر 80% پورې ګټه ده. که چیرې د مثال په طور تاسو 1000 ډالر پانګونه کړي نو ورځنۍ ګټه به مو د 1 ډالر 6 ډالر په شاوخوا کېږي. که 20000 ډالر مو پانګونه کړي تاسو ورځنۍ ګټه به د 125 تر 130 ډالر په شاوخوا کېږي. په ټوله کې په دغه قرارداد کې که چیرې تاسو 1000 ډالر پانګونه کړي نو تاسو به د 200 ډالر په شاوخوا کې تاسو ګټه لاسته راوړئ. که چیرې 20000 ډالر تاسو پانګونه کړي په دې قرارداد کې نو تاسو کولی شئ چې تر 14000 یا 10000 ډالر پورې تاسو ګټه لاسته راوړئ د خپلو اصلو پیسو سره. او همدا ډول دریم ډول قرارداد چې دی دا هم تاسو کولی شئ اختیار کړئ. دا دریم ډول قرارداد تاسو انتخاب کړئ چې په دې کې هم تاسو کولی شئ د 1000 ډالر څخه تر 20000 ډالر پورې پانګونه وکړئ چې د دې قرارداد موده چې د هغه 360 ورځې ده او کم تر کمه ګټه په دې کې چې د هغه 80% نه نیولې تر 90% پورې تاسو ګټه درکولی کېږي په 360 ورځې قراردادي موده کې. د مثال په ډول که چیرې تاسو 1000 ډالر پانګونه کړي نو ورځنۍ ګټه به ستاسو د 15 ډالر 6 ډالر په شاوخوا کې اوسي. که 20000 ډالر تاسو پانګونه کړي وي نو د 102 ډالر څخه تر 110 ډالر پورې په شاوخوا کې به ستاسو ورځنۍ ګټه وي. که چیرې ستاسو پیکیج 1000 ډالر و نو په ټوله کې په دې قرارداد کې تاسو د 800 څخه نیولې تر 900 ډالر پورې ګټه کولی شئ. که چیرې ستاسو پیکیج 20000 ډالر و نو تاسو په دې یو قرارداد کې چې 360 ورځې ده په دې قرارداد کې تاسو کولی شئ چې 12000 ډالر او 14000 ډالر په شاوخوا کې تاسو ګټه وکړئ د خپلو پیسو سره، یعنې خپلې پیسې به هم جدا ترلاسه کوئ او دا ګټه به هم ورسره ترلاسه کوئ. دا هم بل چې دا څلورم پلان دی، څلورم قرارداد ده، څلورم ډول قرارداد ده. البته دلته 4 ډول قراردادونه دي چې تاسو هر یو کولی شئ اختیار کړئ. په دې قرارداد کې هم قراردادي موده چې د 500 ورځې ده، پانګونه هم د 1000 ډالر څخه تر 20000 ډالر پورې کولی شئ. کم تر کمه ګټه چې ده په دې کې 95% ګټه ده تر 100% ګټه پورې. ورځنۍ ګټه چې تاسو 1000 ډالر پانګونه کړي د 10 ډالرو په شاوخوا کې د 9 ډالرو په شاوخوا کې به وي. که چیرې تاسو 20000 ډالر پانګونه کړي ورځنۍ ګټه به مو د 130 څخه تر 140 ډالرو په شاوخوا کې. او په ټوله کې هم همداسې لکه څنګه چې پورته تاسو وکتل په یو قرارداد کې به تاسو ترلاسه کولی شئ. دا د قراردادونو ډولونه چې ما تاسو سره شریک کړل.
او هغه پانګونې چې د 50 څخه شروع یا $10 څخه شروع تر $1000 پورې کیږي هغه به هم تاسو اختیارولای شئ چې د هغې وخت لپاره څومره وخت وټاکئ. 160 ورځې قراردادي موده، 270 ورځې قراردادي موده، یا 360 ورځې قراردادي موده او که 500 ورځې قراردادي موده. راځو د مفصلو کمیشنونو ته یا هغه ګټې چې په زینوس کې نورې ترلاسه کولی شو. دا خو د پیسو ګټه وه، زموږ تاسو چې په پیسو مو ګټه ترلاسه کوله. څنګه کولی شو چې د ټیم څخه موږ عاید ترلاسه کړو؟ نو کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ په زینوس کې فعال پانګوال یاستئ او ستاسو په لینک باندې پانګونه کېږي یا کسان راځي، هر څوک چې پانګونه کوي نو کمپنۍ به تاسو ته 8% کمیشن درکوي او دا به درکولی کېږي. د مثال په ډول که چیرې ستاسو په لینک باندې $10 پانګونه وشي نو تاسو به 8% کمیشن کمپنۍ تاسو ته درکړي چې تقریبا $80 کېږي. که چیرې $15,000 پانګونه وکړي وشي ستاسو پر لینک باندې کوم کسان چې راغلي کوم پانګوال نو تاسو به کمپنۍ 8% ګټه درکړي چې هغه به د $15,000 کې تقریبا $400 کېږي. چیرې $1000 تاسو پر لینک پانګونه وشي نو بیا به هم تاسو د 8% اضافي کمیشن درکول کېږي چې د $800 په شاوخوا کې به وي. دا یو ډول عاید چې د 8% عاید ډایرکټ بونس وایي. دلته نورې ګټې هم اضافه شوي دي چې په پخوا کې چې یوازې تر 3 لیوله پورې کمپنۍ ګټه ورکوله. خوشبختانه چې زینوس په دغه نوي تغیراتو راتګ سره تر 15.5% پورې نورې ګټې هم اضافه شوي دي. که چیرې ستاسو په لینک باندې پانګونه کېږي او کسان راغلي نو په لومړي سر کې په لومړي لیول کې چیرې تاسو وایي او کس تاسو سره مستقیم جان شوی نو 8% کمیشن درکولی کېږي، په دوهم لیول کې 4% درکولی کېږي، په دریم لیول کې 2%، په څلورم کې 1%، پنځم کې 0.2%، شپږم کې 0.2% او په اووم کې 0.1%. د مثال په ډول که چیرې ستاسو په لینک باندې $10 پانګونه وشي مستقیما تاسو ته $80 درکول کېږي، غیر مستقیم کس ته ستاسو نه په باره دی هغه ته $40 همداسې بل ته $20 بل ته 10 دغسې 15 4 2 دغسې ورکولی کېږي. په ټوله کې 15.5% دغه ګټې دي چې دا هم اضافه شوي دي د زینوس کمپنۍ تخوا څخه. راځو بل ډول ګټې چې دا هم نوي رامنځته شوي دي په پخوا قراردادونو کې دا ګټې نه وي. 2% نړیوال بونس. د دې شرایط دا دي چې ستاسو په ټیم کې یا $15,000 پانګونه وشي نو تاسو به کمپنۍ 2% اضافي کمیشن نور هم درکوي. د هغه پورته کمیشنونو سره سره چې تاسو 8% به هم درکول کېږي، 15% چې نور دي هغه به هم درکولی کېږي که چیرې تاسو په مختلفو لیولونو کې یاستئ او دغه 2% به هم تاسو ترلاسه کولی شئ. دلته دوه صورتونه دي. یو دا چې ستاسو په ټیم کې $15,000 پانګونه وشي نو تاسو به 2% درکول کېږي، یا هم ستاسو خپل پکیج $15,000 او ستاسو په ټیم کې $15,000 پانګونه وشي نو تاسو ته 2% کمیشن د کمپنۍ تخوا څخه درکولی کېږي. دا هم اضافه ګټې. راځو د کمپنۍ بل نورو ګټو ته چې دې ته لیول بونس وایي چې د لیول بونس سره ډېر خلک اشنا هم دي او ما پخپله هم ترلاسه کړې ده او ډېرو لیډرانو د بونسونه ترلاسه کړي دي د لیول په اخیستلو سره. کله چې ستاسو ټیم تشکیل شو، ستاسو ټیم خپل جوړ شه نو که چیرې ستاسو په ټیم کې پانګونه په ټوله کې $3,000 ته ورسېږي نو تاسو ته کمپنۍ لومړی لیول درکوي او $20 نغدي جایزه یا بونس درکوي. همداسې که دویم لیول ته ورسېږي $40 درکوي، دغسې شپېته، دغسې لسم لیول کې کتلی شئ چې $3,200 درکوي. همداسې په 11 لیول ته که چیرې ورسېږي $4,400 درکوي، که 15 لیول ته ورسېږي $8,000 درکوي او که 19 لیول ته ورسېږي نو تاسو ته $1,000,000 جایزه درکولی کېږي. په ټوله کې دغه د اول لیول څخه تر 19 لیول پورې ټولو پیسې که راغونډې کړو تقریبا $2,04,909 کېږي، یعنې تقریبا $2,000,000 تاسو کولی شئ چې دا لاسته راوړئ. کم از کم دغه 200 500 800 1600 ده زموږ په ټیمونو کې ډېر کسان چې لاسته راوړي دي. البته د وخت په تېرېدو سره په زحمت ایستلو سره تاسو کولی شئ چې دغه ټولې غټې لاسته راوړئ چې دا واقعا یو ډېره غټه سرمایه ده. راځو د کمپنۍ یو بل بهترین عاید ته چې دا هم تر ټولو غوره عاید ده او د هغو کسانو دپاره ده چې هغوی کار نه لري، د بیکارۍ څخه ځورېږي، هغوی کولی شي په زینوس کې فري ډول کار وکړي بې له پیسو او دغه میاشتنی معاش لاسته راوړي. د زینوس وړیا میاشتنی معاش د دې تشریح ته راځو. مثلا یو څوک راغی او په زینوس کې اکاونټ جوړ کړ او د اکاونټ په جوړولو سره دی پانګونه نه لري، پیسې نه لري چې دی تجارت شروع کړي نو دی کولی شي چې ټیم جوړونه وکړي او په یو میاشت کې که چیرې د ده په ټیم کې $3,000 پانګونه وشي نو ده ته به کمپنۍ $80 معاش هم ورکوي، سره له دې چې هغه کوم کسان د ده په لینک باندې جوین کېږي او $0.40 ترلاسه کوي. همداسې که د ده په ټیم کې $6,000 پانګونه وشي $1.5 کمپنۍ کمیشن ورکوي، که $8,000 پانګونه وشي $200 کمیشن ورکوي، دغسې که $12,000 پانګونه وشي $300 کمیشن ورکوي. همداسې په دې 4 لیولونو کې هر یو کس ته 150 150 دغسې معاش ورکولی کېږي چې دا هم تر ټولو بهترین چانس ده د هغو کسانو لپاره چې د بیکارۍ او بېروزګارۍ څخه ځورېږي. راځو بل ډول معاش ته چې دا هم میاشتنی معاش ده په زینوس کې او دا د هغو کسانو لپاره ده چې هغوی لا فعاله پانګوال دي په زینوس کې او لا د مخکې کار کوو، فعال اکاونټ لري، اکاونټ کې پیسې لري، دوی هم کولی شي د زینوس څخه معاش ترلاسه کړي. د دې شرایط دا دی چې ستاسو په ټیم کې په یو میاشت کې $6,000 پانګونه وشي نو تاسو ته به کمپنۍ $100 میاشتنی معاش درکوي. په دغه 4 لیولونو کې چې لاندې ځای کې وشي نو دغه 4 کسانو ټول هر یو ته به $100 کمپنۍ معاش ورکوي. تر څنګ کې چې تاسو په ټیم کې $8,000 پانګونه وشي نو $210 معاش به تاسو درکول کېږي، که $10,000 پانګونه وشي 300 او که $15,000 پانګونه وشي $800 پورې تاسو ته کمپنۍ معاش درکوي. په دغو ټولو صورتونو کې ستاسو پکیج باید د $300 څخه کم نه وشي او په لومړي کتار کې چې وپورته هغه معاش د هغه چا لپاره و چې هغوی اصلا پکیج نه درلوده او هېڅ پانګونه یې نه وه کړې ځکه چې هغوی پیسې نه درلودې، یوازې کولی یې شول په زینوس سره کار وکړي نو دا هم بل ډول معاش.
راځو د زینوس بل ډول عاید چې دا هم فری او مفت عاید د وړیا ډول عاید ده. په دې ډول عاید سره هم تاسو کولی شئ د زینوس څخه ډېر څه وګټئ او ډېر څه لاسته راوړئ، لکه څنګه چې زموږ په ټیمونو کې او داسې ډېر نور هم ډېر څه ګټلي او لاسته راوړي. په ورځني ډول باندې تاسو کولی شئ چې د زینوس تبلیغات جوړ کړئ، د زینوس معلومات په خپله جوړ کړئ، تبلیغات جوړ کړئ، پرزنتشن یې جوړ کړئ او په خپل یوټیوب چینل کې نشر کړئ. که چیرې ستاسو دغه ویډیو تر 300 کتونکي ولري، تر 300 کسانو پورې، تاسو د کمپنۍ په هر ویډیو باندې د $8 څخه تر $50 پورې تاسو درکوي. دلته ځینې شرایط ښودلي دي چې دغه پرزنټیشن باید اورجینل اوسیږي، ستاسو په خپله ژبه باندې اوسیږي او په خورا ښه کیفیت سره وي. همدا ډول ستاسو یوټیوب چینل چې هغه باید اقلا 1000 سبسکرایب ولري یا ګډونوال ولري. همداسې د دې ترڅنګ دغه ویډیو باید اقلا 300 کسان وګوري. دا هم بل ډول عاید د زینوس چې دته پروموشن وایي، زینوس پروموشن، چې د دې په ترلاسه کولو سره هم هر څوک بریالی کېدلی شي، خصوصا هغه کسان چې هغه ښه کاري خلک دي، ښه کار کولی شي، د وخت په تېرېدو سره ښه بهترینه ټیمونه جوړولی شي او هغوی کولی شي دغو خوبونو ته ورسېږي چې د زینوس سره نغدي جایزې، د نغدي پیسو جوایز چې هغه به په راتلونکي کې دوی په دغو زموږ تاسو ټیمونو کې چې تر اوسه چا نه دي ترلاسه کړي، خو دا اویلیبل دي، البته دا د قابلیت وړ دي، هر څوک ترلاسه کولی شي. همدا ډول خارج ته سفرونه دي چې خارج ته دوبۍ ته او نورو ځایونو ته تګ دی چې څوک ښه وځلیږي او څوک ښه کار کړی اوسېږي، نو کمپنۍ یې خارج ته هم بیایي دوبۍ ته او ټول مصارف به یې په کمپنۍ باندې وي او یا هم نغدي پیسې ورکوي د هغې په بدل کې. دا هم چې دا بل اپشن دی چې دې ته ریکور فنډ وایي، مالي ازادي یا هم د زینوس تجارت سره تاسو هر وخت آزاد یاستئ، حر یاستئ او ستاسو پیسې لاک او قلف نه دي. کولی شئ تاسو د زینوس تجارت کې هر وخت که زړه وغواړئ تاسو خپل تجارت لغوه کولی شئ، خپلې پیسې لاسته راوړلی شئ. ستاسو پیسې په کاروبار کې باندې وي. په لومړي ځل چې کله تاسو قرارداد کوئ، که چېرې پیسو ته مو ضرورت وي، نو تاسو تجارت لغوه کولی شئ او د پیسې خپلې لاسته راوړلی شئ چې 40% پیسې د تجارت لغوه کولو په وخت کې ګرځولی کېږي او 80% به تاسو ته درکولی کېږي. هغه هم په دې خاطر ځکه چې ستاسو قرارداد شوی، نو ستاسو پیسې په کار باندې بندي، حتما په یو جنس په یو څه باندې بندي، هغه جنس به په تاوان باندې خرڅېږي، خو ستاسو پیسې به تاسو ته درکولی کېږي چې په دې صورت کې به تاسو د 40% کټ سره مخ کېږئ. که چېرې د قرارداد په اخر کې به پیسې ترلاسه کول غواړئ، نو قرارداد په اخر کې تاسو ته مکمل پیسې د کمپنۍ د خوا څخه درکولی کېږي. دا هم څه ده، زینوس موني کارت ده یا هم زینوس ویزا کارت ده چې عموما دا په خارجي هېوادونو کې ډېر استعمالېږي، چې د خریدارۍ په وخت باندې یا د اجناسو په وخت باندې د هر څه د خرید کولو یا د اخیستلو په وخت باندې په بازار کې د دې کارت څخه پیسې ورکولی کېږي. همدا ډول بانکي اکاونټونو ته پیسې انتقال، دا د دې کارت هغه عمومي خدمات دي. دا هم د زینوس کمپنۍ هغه اهداف دي چې په 2025 کال کې، یعنې تقریبا په راتلونکي یو میاشت وروسته چې نوی کال داخلېږي یا څو ورځې وروسته چې نوی کال داخلېږي، نو زینوس کمپنۍ اپلیکیشن راتګ دی په 2025 کال کې. همدا ډول په 2026 کال کې چې دی زینوس کمپنۍ ویلي چې موږ به خپل کاري ځایونه، خپل تجارتونه تاسو ته ښیو. همدا ډول په 2020 کال کې تاسو کتلی شئ چې زینوس کمپنۍ وایي چې موږ به خپل د سیل او بای پروسه فعالوو، چې د اخیستلو او خرڅولو پروسه ده د امازون په څېر باندې او حتی د امازون څخه هم په بهتره شکل. 2028 کال کې د دوی هدف دا دی چې دوی به په اسیا کې هم په اسیایي هېوادونو کې خپل دفترونه د خلکو مخ باندې خلاص ولري او په 2029 کال کې دوی به خپل د زینوس محصولات یا د زینوس اجناس هغه بازار ته راوباسي، زینوس پروډکټ چې هغه به د 2029 نه تر 2030 کال پورې بازار ته راوځي، چې موږ تاسو به وکولی شو په بازار کې د زینوس په نوم باندې محصولات او اجناس پیدا کړی شو. همدا ډول دا لړۍ به ادامه لري او د زینوس نور اهداف چې په راتلونکي کې څه دي او دغه پروسه په راتلونکي کې کوم اهداف دوی نور لري، په کومو هېوادونو کې څومره نمایندګیان یو نور لکه کمپنۍ چې بار ورته اشاره کړې ده، دا به د وخت په تېرېدو سره دوی خپل اهداف بیا هم اپډیټوي او موږ تاسو سره به شریکوي او انشاءالله موږ به هم تر تاسو رسوو. دا هم چې دا د زینوس وډراول ده، یعنې د زینوس پیسو ورکول چې هغه تقریبا کم تر کمه پیسې ایستل شوي دي د زینوس څخه هغه $12 دي. همدا ډول په 48 ساعته کې رسېږي دا پیسې، د یو ساعت څخه نیولې تر 48 ساعته پورې رسېږي. او همدا ډول د ویډرا فیس چې دی هغه $2 فیس دی او یو اکاونټ څخه بل اکاونټ د پیسو لیږلو فیس چې دی هغه $1 دی. د یادونې وړ ده چې ځینې کسان کله چې پانګونه کوي، ځینې کسانو ته په زینوس اکاونټ کې نو بیا د اضافي کمیشن غوښتنه کوي، در حاله کې چې په زینوس کې هېڅ ډول اضافي کمیشن نشته، یوازې د $2 څخه. او دغه پیسو لیږد او انتقال د ویسترینام د لارې، د TRX د لارې، د USDT پیسو د لارې او د بیټکوین د لارې ترسره کېږي په زینوس کې. مننه چې ویډیو مې تر دې ځای پورې کتلې ده. دا و د زینوس په اړه باندې مکمل معلومات. تر بیا چې تاسو ته نور معلومات د زینوس وړاندې کوو، ښې چارې، الله مو مل ښه وخت. السلام علیکم ورحمة الله.